خوندور دا په 3 لک چې دي دا تاسو ته ووایم دی تک سره سره سیبونه دومره خوږ سیب دي سبحان الله ماشاءالله لونګۍ ښه خوند در سره کوي ښه خوند کوي دا نو مورکي راته ویلي وو په زله انځر راله راوړه ما ویلې بس ټیک دی دغه ارمان به انشاءالله زه نن در کړه صحیح دا دی د اعظم خان ماما وطاق ته م راورسېدلم ډېر ټیم بعد رالم دا د اعظم خان وطاق سیند تاسو ورته ګورئ هیلیانې ورته کې ګرځي زه رالم د انګورو لپاره برمان کې چلیږي هغه د هیلۍ یوه دا ده بله ملګری ګوره چیرې اوس ته ګوره کې جمپ کې برادر دا د اوبو کې ولاړه بله ګوره چیرې ده بد جنته کې اوښتې اوبه دي خیر زه رالم انګورو لپاره زه یو ټال انګور به راوشکوم بس بیا به نو ولاړ شم د امین وفات هغه به م پوښتنه وکړو چې امینه څنګه یې زموږ بغیره دې ساه تېرېدی که دې نه تېرېدی دا ګلان دا نو د انګورو کوډۍ ده هغه سره انګور څه دي هغه دي دا نه دي پخ سوي که څه کیسه دا دي هاخوا ته پاخه وله دا ښه د مخه سپی مو سپی بس نشته دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله دا نو چې د یخه پورې ودرې بیا د ډېر بد خوند کوي مثال ډېر ښه خوند کوي کومه دي هوا سیبو ته وګورم ماشاءالله تاسو ورته ګورئ له 1 کیلو دومره وزن مې پرې ځوم انګور چیرې دي انګور دا دي دا یو ټال به دا راوشکوم قطعي خوا نه بدوئ زما د ماما باغ دی هغه یې فضله شکوه ګورئ د کوم دي ماما موږ د دوی ماماګانې بس صحیح دی یا دوی زموږ ماما یا زموږ یا د دوی ماما څنګه دی خوند کوي که نه کوي دا د انګور مې بیا راوشکوم اوس به انګور ورته وخورم هلته په غرمه باندې پینځوم چې اوبه هم را روانې دي ایښې خوندورې اوبه سور صابی دي دا یا سور صابی خو نو سیب و دې بیا سور انګور وایي که چشت دا خو بیا راوختل ما به خیال چې ملګری ګورې څه سره ده ورکه ده که چشته چې دا داسې څه ده دا دي اوبه هی 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 اوس به سور صابی اوی ای چشمه داسې لس دا سور صابی دا سور صابی دا سور صابی او دا دومره مضبوط انګور دي دا په اوبو کې دا دومره پرېشر اوبه ولې یو دانه هم نه دی کیله سوی یو ټال چې راسیله سو هغه نو ما خپله غلطي وله خیر اوس به روان شم انګور خو مې دا د ماما د وطاق سره وشکولو زه به یې ورته وخورم پر لارې خوندور ډېر ناولده خوند کوي اوس به د کور په لور روان شم خبره داسې ده چې په لار روان ولمه محمد خان دا لیدلې ناستې غږ یې راباندې وکړي ویل ته راسه دا زموږ د وطاق چای وکړه انګور مې هم د دوی د ایستي د دغه څه مې راوشکول ناورسه د ماما د زی څه نو څنګه دی دا وطاق ژوند کیسه وایه وطاق ژوند خو ډېر ښه خوند کوي دا ټیم دا د سهار وختي چې د وطاق کاکا سره چای وکړو ښه د دې چای جلا خوند او بیا د اور چای د اور چای کې بیا نور ناولده خوند ډېر ښه خوند هم کوي د اور چای
حاجي ته څنګه خیر ښه یې الحمدلله څنګه دی د لیدې خوند پر اخیستی دی او شکر د دې ښه او دا سهار وختي په ګرځله او د باغو خوا سړی راشي دا بیا نور ډېر ښه خوند کوي ته هره ورځ راځې که مازې ورځ ښه د ما خو دې زوی سهار وختي راکړي ښه نو دا دې چای هم دا دې راله رالې دغه دې تورې چای دا به وکړم زه اوس د څه ولاړم منن زه انګور خورې حاجي دا ته وخوره دا یو ټال دا یو ټال ته وینې حاجي مننه کور ودان ښه خوند یې وکړ کور ودان منن کور ودان دغه کوډۍ څخه راووتم چای مې مالته وکړلې درته به مخه سیبونه رالو ماشاءالله دومره ډېر سیبونه دا دي ایښي دي دا تاسو ورته ووایم دی تک سره سره سیبونه دا ښه خوږ سیب راته معلوم زه به یې په راواخلم او درته زموږ انډیوال وایي زه ورته وایي څنګه ششته خړه پرته ده وایي دا خو بارانونه اوس بارانونه کله اوس نه دا اوس یې 2-3 ورځې مخکې اوسه ډېر ښه نور ښه یې نه نه ولید څنګه دی مارکیټ لري اوس سیبونه 200 که چی نه څه مارکیټ ښه دا سیبونه دا د زموږ یار د لې ورته ګرځي خوندونه اخلي که کار کوي په دا مې نو سر نه دی خلاص خوندونه اخلي که کار کوي خوندونه ځینې اخله کار خو نور کوي نه جوړ بخیر سهار وختي څه خوندونه واخله کار خو دا خلک دا دې کوي ښه ته ورته ګورې خوندونه هم ځینې اخله ورته ګورم ښه سیب دې وخوړی چې سهار راغلی ښه ما خو سهار وختي او د دا باغو والا څه دي دومره سیبونه دوی نه دي خوړلي لکه ما د دې خالي ماج ساعتي پالي یې خرڅوي او خوراک یې موږ کوو د هغې دا زمیندار خپله ولې نه خوري میوه زړه یې په ډکي مور د چار شی ډېرې بیا خوند نور کوي اوس تر پښې ووځه به دغسې بیا سړی خوري او د لې اوس تی ورته ګرځې خوند نه درکوي زړه یې په مور دومره خوږ سیب دی سبحان الله ناوله د سیب خدای په لاس راکړي خوندور مننه کور ودان یو اخبار مې ځینې واخیستې په کار چې شولو انځر ورته راشکوم او وکړ دا د حاجي را رسېدلی دی السلام علیکم حاجي ماشاءالله څنګه ششته لنګوټه ورته تړلې جوړ بخیر ستړی څنګه ښه یې شکر دی خپل حال وایه په خیر یې نه نه ولید ولکن دی نه اورېدلی ته څنګه یې ماشاءالله لونګۍ ښه خوند در سره کوي ښه خوند کوي او په طریقه پوهېږي څو ټیم چې تړې یاره تقریبا ځوانۍ که دا درته ووایم چې ژیره مې لا نه وه لا ما تړل ښه بلکې په کعبه شریفه کې مې ولکه خلاصه کړې ماشاءالله دا خو نو د پښتنو شان دی پګړۍ او لنګوټ هغه چې کوم دی کلتور موږ بولو موږ د پارټۍ په حساب موږ یې کلتور بولو نه مې د خلاصه کړې په زندګي مې هم ولکه خلاصه کړې چې ورځ کې یو کار ماري نو بیا یې ورته دغه ای کریټ خپله ډکه یا دا یو نن یو کریټ مې ډک کړی و پرون د زرانو ډک یو کریټ مانده و نو اوس ګاډۍ راتله دا نو مورکي راته ویلې چې په زله انځر راله راوړه خامخا نن سیب بیا بله ورځ وړم نن انځر راته ویل سوي دی نو دومره دغه هم نشته چې دواړه په یو واره نه شم وړی دا د انځر یو دانه پیدا کړي دا نو مورکي راته ویلي وو په زله انځر راله راوړه ما ویلې بس ټیک دی دغه ارمان به انشاءالله زه نن در کړکم یو انځر خو مې پیدا کړي یو دا دی یو دا دی دا دی څنګه انځر شته که نشته نور یې ای چیرته MP3 دې راخیستی
هی بیا هلته لګه کمې بدلې کې اورې ښه د مورکۍ قسمت مې ښه دی دا د هنځر کسته ویسه واموم دي نو بس څه پکار نو زه به واره هنځر درته راوش کوم بیا به ګپه کوو خوا به نه بدوي که خوا بدوي بیا خو نو کیمره نه بندوم که خوا نه بدوي بیا به بنده کړم ولې یو ښه انځر چې مې راوش کوئ هغه به تاسو د ښکاره کړم پوخ انځر او بس بیا به زه کش ورکړم نور به م راوش کوم دا دی دا پوخ انځر